د کابل کندهار په لویه لاره تلونکي مسافر او موټر چلوونکي د غزني ښار څخه بیا د دې ولایت تر مکور ولسوالۍ پورې د غزني د ټولګټو چارو ریاست له لوري د 96 کیلومتره سړک په بیا جوړېدو باندې خوښ دي. خو له اړوندو چارواکو غواړي چې د دې مهمې سوداګریزې لارې کارونه دې ګړندي شي. خو ډېر مشکلات و او سړک ډېر خراب ولو، اوبه به پرې رالې، دغه به نور خراب و. اوس خو فعلا ښه کار پرې روان ده. ماشاءالله که داسې کار پرې وشي په دې سړک باندې نو په آینده کې به دا سړک د موږ د ټولو مسلمانو دپاره له خطر له هر څه به وساتل شي. خیلی زیاد خوش هستم برادر. انشالله که هر چیز زودتر ساخته شود که مردم از این خاکباد و برادر از این تکلیفا خلاص شوند انشالله. په همدې حال کې د سړک جوړولو انجینران ډاډ ورکوي چې دوی هڅه کوي چې د سړک کارونه په ټاکلي وخت بشپړ کړي. تر اوسه پورې انشالله 15 پلچکونه موږ نهایي کړي دي. سلبونه د هغوی لوېدلي دي. سلب کالورټونه دي، البته سلبونه باندې جوړیږي او 10 پلچکونه دي موږ سنګکاري هم سوې ده، سلبونو ته آماده دي او 9 پلچکونه مو کندنکاري سوې، اکسکویشن یې سوی ده، پی سی سی یې لوېدلې ده. موږ خپل هموطنانو ته ډاډ ورکوو چې په کیفیت کې به هېڅ مشکل نه وي او دلته موږ سره ریاست د فواید عامې دی، نظارت کوونکي لرو چې موږ کنټرولوي او فعلا چې دا کم کارونه موږ اوس کړي دي انشاءالله چې دې کې هېڅ مشکل نشته دی، که هغه د سټرکچر د لحاظه دی، که هغه د لابراتوار د لحاظه دی او که سروې د لحاظه دی. دغه راز د غزني د ټولګټو چارو ریاست مشر وایي د سړک د ساتنې لپاره یې تلې د بار وړونکو موټرو د وزنونو د کنټرول لپاره عیاري کړي چې د سړک د بیا ورانېدو مخنیوی به ورسره وشي. کوم سړک چې له دې وارې جوړ شي انشاءالله د آینده لپاره به هغه لوړ تنازه موټران چې کوم تېرېږي باندې د هغو به 100% کې کنټرول وي، نو هغه به تر خپل اندازې خپل معلوم سوي بار زیات وزن نه وړي. باید وویل شي چې د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له مهمو ترانزیټي او سوداګریزو لارو څخه ګڼل کیږي چې د تیر حکومت په مهال یوه له ناامنو لارو څخه شمیرل کېده، خو د اسلامي امارت په واکمنېدو دغه لار امن شوې او د بیا رغونې کارونه یې هم پیل شوي دي.